قاري صاحب ما پوښتنه وه قاري صاحب په اسلام کې د څه شرایط دي د نکاح پلار د زوی سره د خپل لور نکاح کول دا جایز دی په اسلام کې؟ له څه شي سره؟ د نکاح پلار د زوی سره د خپل لور نکاح کول دا جایز دی؟ نو کله محرماتونه نه پروا نه کوي، کله محرماتونه نه لکه څنګه پروا نه کوي. محرمات ته پیژنې؟ نه قاري صاحب دغه راته واضح که. محرمات هغه ښځې چې نکاح دې ورسره حرامه وي. ښه صحیح ده. هغه بیا ځکه چې له کومو ښځو سره نکاح حلاله ده او له کومو سره حرامه ده. ښه له کومې ښځې سره چې شرعا نکاح حرامه نه وي نو هغه که یو څوک یو وخت کې د هغه د نکاح وکیل جوړ شوی وي یا نه وي جوړ شوی په هغه باندې نکاح کې حرمت نه راځي. ښه صحیح ده. مننه قاري صاحب. اللهم ملس الله قبل افغان ننګرهار مهرباني میک مخلص کی. السلام علیکم قاري صاحب، خیر جوړ؟ وعلیکم السلام ورحمت الله. قاري صاحب یوه پوښتنه م کوله. مهرباني وکړئ. قاري صاحب د منګه چې دا یو ترور ده او لکه ما مور چې ده د هغې زوی ته شیدې ورکړې دي، نو د هغې لور ما ته روا کېږي؟ یا دا رضاعي خور دې سوي ده. کومه زنانه چې یوې نجلۍ ته شیدې ورکړي نو بیا هغه زنانه د تاسو قریبه وي، یعنې په هغه محرماتو کې وي، نو بیا د هغې نجلۍ له دې خلقو سره بیا نکاح حلاله نه ده. صحیح ده؟ نه د هغې جلکۍ ته هغه شیدې نه دي ورکړي، هغې جلکۍ ورور ته یې ورکړي. څه مطلب؟ یعنې ما مور چې ده د هغې جلکۍ ورور ته هغه ورکړي دي، شیدې ورکړي دي، جلکۍ ته یې نه دي ورکړي. جلکۍ ته چې نه ورکړي بیا د هغې نکاح حلاله ده، کوم مشکل نشته. بیا هغه ماشوم د تاسو د خاندان ټولې زنانه ورته حرامې دي. ښه لکه کوم ماشوم ته؟ دا د تاسو مور چې شیدې ورکړي دي، دا د تاسو مور چې کوم ماشوم ته شیدې ورکړي دا د تاسو رضاعي ورور جوړ سو، نو د تاسو مکمل خاندان له هغه ماشوم سره نکاح، یعنی خور مو وي، وريره مو وي، بل څوک وي، نو نکاح ورسره جائز نه ده. لیکن حرام دغه ماشوم ته دي، لیکن د ماشوم مسخور ده د تاسې ورونو سره له یو چا سره نکاح جائز ده، کوم حرج و مشکل پکې نشته. سوال دې حل شو؟ بس خیر شو، مننه قاري صاحب. اللهم جزاک الله. دوستان لایو در سره خوندور کې اخلاص وکړئ چې دا شیرینګ هم کوئ، تسکین هم در سره وټکوئ. مستر بروکین مهرباني. السلام علیکم قاري صاحب. وعلیکم السلام. قاري صاحب څنګه یې؟ ښه یې؟ قدرمن سي، الله مو قدرمن کړ. قاري صاحب زما یو مسله ده، ډېر وخت نه تقریبا 2-3 کالونه ده. ما ډېر تاسو ته هغه کو ریکویسټ یې کالونه، خو بس نن راته موقع میلاو شوه. ما ته 3 کاله مخکې مور او پلار په خپله خوښه باندې کوژدن وکړه. اوس زه بهر یم، تقریبا زما 2 کاله وشو. اوس د هغې خپل منځ کې څه مسله راغلې. اوس هغوی وایي چې موږ دا جینۍ پرېږدو او جینۍ که زه تا پرېښوستم نو زه به تا نه بخم، زه به درپسې خیرې کوم، مزارونه به درپسې کوم. وایي په څه خاطر باندې، په څه سبب باندې وایي پرېږدئ؟ بس د هغې زنانو خپله کې څه خبرې اترې رالې، خپلو زنانو یو بل چا په خاطر باندې ژوند او زندګي مه خرابوي. که کوم شرعي عذر وي نو بیا هغوی ته قناعت ورکړي، اما که شرعي عذر نه و، دا د ښځو په منځ کې چې کومې خبرې راځي نو بیا دا د تاسو لپاره جایز نه ده چې دې خبره باندې عمل وکړي. ښه داسې پکې څه هم نشته، بس خپله کې هسې تو مې د هغې راغلي. اوس مور ما ته وایي که دا جینۍ نه پرېږده نو بیا مونږ پرېږده، زه تا نه بخم. نه روغه جوړه وکړئ، ښه له ځانه نر جوړ کړه، پلار ته دې مو وایي چې نارینه څه او کوم مشکل سره راغلی هغه مشکل حل کړی. داسې مه کوئ چې په یوه خبره باندې یا په یو ماضي مشکل باندې راولاړ سي او طلاقونو ته سره ورسېږئ. صحیح ده؟ یوه خبره په هر کور کې راځي، هر مشکل راځي، بیا د موږ تاسې د پښتنو معاشره چې ده په دې کې ډېر مشکلات راځي. نو که خبره همدغسې چې طلاق ته خبره رسېږي او دا طلاق که دا پرېږده دا راوله، په دې باندې خبره نه حل کېږي. ښه صحیح ده؟ مشکل حل کړي چې کوم مشکل راغلی ده. نارینه چې د یو کور وي هغه نارینه مشکل حل کوي،
دا د مشکل حل کېدا نه ده چې یو زوی مجبور کړي په دې باندې چې ښځې ته دې طلاق ورکړه و که کوم شرعي عذر وي یا شریعت له نګاه نه تا ته طلاق ورکول جایز وي نو هغه بیا ورکړه مشکل نشته اما د پښتنو د رواجونو د پښتنو د خبرو په خاطر دا کار مه کوئ ښه قدرمند عبدالبصیر مهرباني تاسې مې خلاص کړي عبدالبصیر ښه دا ملګری موږ سره نشته ښه حمزه ستانکزی بیا د موږ د پښتنو په معاشره کې یوه بله خبره هم شته چې هغه ډېره حیرانوونکې خبره ده موږ تاسې په دغسې یو ماشومه چې کله دا ولې ژوند د یو چا خرابوي ولې یو زندګي د چا خرابوي یوه ماشومه یا یوه پیغله یا یوه لور و خور چې کله څوک وایي چې دې ته طلاق بیله یعنې شرعي عذره دې ته طلاق ورکړي نو خو د هغې زندګي مو په پښتنو په پښتو معاشره کې خرابه کړله نه عمر جان بالکل قادر هغه بعضې زنانه بیا دې ته مجبوره شي چې خودکشي وکړي بعضې زنانې دې ته مجبوره شي چې د هغې ژوند او زندګي نورو پسې تباسي نو د دې تباهي سبب بیا نو تاسو کېږي تاسو خاندان به کېږي اوس مثلا یو مشکل په هر کور کې راځي ځوان په پښتنو کې به داسې دوستي نه وي چې د دوی په منځ کې مشکل نه وي راغلی یقین یعنې که یو 2% افغان سي محترم تاسو خو مسیران یې تجربه لري یعنې که یو 2-3% خلک چې مشکل نه وي راغلی په هغو به د الله یو خاص رحم وي لیکن 95% یو 96% داسې پښتون به نه وي چې له 200 سره یې مشکل نه وي راغلی نو که همدغه مشکلات ته موږ پسې راواخلو نو ته خو بل کار به نه وي بس په محکمه کې به ولاړ طلاق ده او طلاق ده د څه شي دپاره راغلی طلاق ښځې ته ورکوم څه شي دپاره راغلی د لور طلاق غواړم څه شي دپاره راغلی د ښځې طلاق الله مو دې وساتي امين نو دا مشکلات څه دي مشکلات باندې مخ خرابوي نادر صاحب دا د میاشتو کور کې نه بې پروايي نشته دی دا صبر کوئ دا څه غږ درته کوي نوبت سره مایک خلاصوئ ساون ځینې خلاصول نادر صاحب مهرباني نادر صاحب وایست السلام علیکم قاری صاحب صاحب وعلیکم السلام وعلیکم السلام مهرباني قاری صاحب دلته عمان کې ژوند کوم موټروان یم ډریور یم ځینې ځای کې ودرېږو جومات کې د عمانیاني مخکې امامت کې نه چنیت تړي د غوږو لنګوتې نه وروړي د لاسونه یې سیده ښکته نیولي چې دغه پسې مونږ هغه روا دی او که نشي پسې معلومات چې هلته پوښتنه وکړي معلومات یې وکړي که چېرې عبادیان وي په عبادیانو پسې لمونځ صحیح نه ده ښه بس دا خو دلته خو مونږ دغو نه داسې اهل سنت په مساجدو پسې ګرځي د اهل سنت په مساجدو پسې ګرځي الله مو مړ شي دا بل ملګری څوک ده محمد حسین مهرباني مایک دې خلاص کړه یو له زموږ خپل مجلس ماتې کوو دغه پوښتنې جواب کړې ته خپل مجلس یو لحظه کوو صحیح د پوښتنو باندې مړه کړو دی الله تعالی قاری صاحب دا څو ورځې چوټي کړې وه قاری صاحب ځکه راځئ امان علي صاحب مهرباني تاسې څه پوښتنه لرئ امان علي ښه دواړه ملګري غالبا چې بیده دي الله ممنځ اصیل بادشاه به راواخلم ښه قاري صاحب دغه یو کس ته به وخت ورکړم ډېر پخوانه ناست ده نور به انشاءالله خپل مجلس اصیل بادشاه مهرباني